د ختیځې حوزې د برېښنا ریاست مسؤلینو د دغه ریاست د عوایدو د لوړوالي او د پورونو د راټولولو په تړاو په یوه خبري ناسته کې وویل چې په روان کال کې تر دې دمه 1.1 میلیارډ افغانۍ راټولې کړې دي. د برېښنا ریاست مسؤلین وایي اوس د پخوا په پرتله د برېښنا د ضایعاتو مخه یو څه نیولې ده. موږ تر اوسه پورې د اوس نن ورځې پورې 1.1 میلیارډ افغانۍ تحصیل کړي دي. مجموعي عواید دغه کلیکشن څه د موږ ده، یعنی کال پوره نه ده موږ 1.1 میلیارډ افغانۍ خپل ټارګټ نه هم مخکې یو. نوموړي زیاته کړه اوس یې هم پر یو شمېر ادارو 1.6 میلیارډ افغانۍ پور پاتې دی. یعنی په مجموعاً کې موږ 1.6 میلیارډ افغانۍ قرضدار یو د ننګرهار برېښنا ریاست. په دې جمله کې 900 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې د کانال محترم ریاست دی او 1 میلیون افغانۍ د ښاروالۍ محترم ریاست دی. 90 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې د ولایت مقام او قصر. د برېښنا مسؤلینو د پرچاوي په تړاو وویل د برېښنا پرچاوي کلي موضوع ده، نو ځکه پر هر فیډر د اوبو د کمښت او د برېښنا د مصرف زیاتوالي په وجه محدوده پرچاوي ټاکلې ده.